پولیس اخته د دنیا پای د ناول 11مه یا وروستۍ برخه. په لوړ غږ مې وویل ایا د خپلې ډوډۍ خوړل هم جرم دی؟ غوښتل چې بله څپېړه مې ووهي. په همدې کې یو قوي لاس زما تر لاس راغی. زه یې خواته ټېله کړم او د هغه کس په سینه په ډېر فشار سره وار وکړ. له سترګو مې د اوښکو کومړې څپې را روانې وې او زړه مې ډېر سخت ډک و. د بې قانونۍ په نړۍ کې چې یو څوک ستا دفاع وکړي او په یو قوي لاس ظالم ته سزا ورکړي، دا بیا بېل خوند لري. د یو روږدي لپاره به داسې صحنه ولې په زړه پورې او خوږه نه وي چې یو مغرور انسان مخابره په لاس کې پر تا باندې برید وکړي او یو څوک پیدا شي داسې یې وځپي چې په خپل عمل باندې پښیمانه کړي. هغه قوي لاس چې زما لاس یې نیولی و ومې لیده چې یو ښه هیکل لرونکی ځوان و. د دې ځوان پر تن د پولیسو جامې وې، تومانچه او مخابره یې تر څنګ و او په ټوله معنا نظامي و. د اسمان خواته مې وکتل، په ډېر ژور فکر کې تللی وم. داسې غږ مې حس کړ چې وایي نستوه خدای دې څومره مهربانه دی. په زړه کې مې وویل هو هغه خدای، لکه څنګه چې ویلي دي چې په لوږه کې ډوډۍ او په ویره کې خوندیتوب راکړی. ځوان پولیس په پرېکنده غږ سره برید کوونکي کس ته وویل پوهېږې دا څوک دی؟ هغه خبریال دی چې یو عمر یې د حقایقو د بیانولو په پار مبارزه کړې ده. که ووایو چې نوموړی یو خبریال نه دی، بالاخره یو ناروغ خو دی، بیا ته څه حق لرې چې دوی ووهې؟ برید کوونکی کس په داسې حال کې چې نشه یې له سره الوتې وه، د هغې بزې په څېر چې له زمري څخه وېرېدلې وې په خپل ځای ولاړ و. د پولیسو افسر وویل زه قمندان زبې یم. قمندان واحد چې د زر بستریز روغتون د پولیسو د سرتېرو مسؤل و راته وویل راځه له ما سره. ټولو روږدو زما خواته کتل چې څومره اغېزمن شخصیت شوی یم، په داسې حال کې چې لاس مې د هغه په لاس کې و. راته یې وویل بیا هم روږدی شوی یې؟ زړه مې ډېر ډاک او ستونی مې ونیول شو. له خپلو جامو نه شرمېدم ځکه ککړې او بدبویه وې. نظامي ځای ته چې نږدې کېدم همدلته مې د ده په سترګو کې لویه مهرباني ولیده او په حرکتونو کې ځواکمنه مېړانه لیدل کېده. له سرتېرو څخه یې یو تن میوه راوړه او ویې ویل زما په پیاله کې نستوه ته چای واچوه. په ډېره مهربانۍ او زړه سواندۍ سره یې خپل مخ زما خواته را وګرځاوه او ویې ویل تا په دې 30 میلیوني هېواد کې ډېر لوی خدمتونه کړي دي او د دې 30 میلیونو کسانو په منځ کې داسې کسان شته چې له تا سره مینه لري. په دې شرط چې روغ شي او روغ پاتې شي. وروسته یې د اغوستلو لپاره یو جوړه پاکې جامې راکړې او یو جوړ ښه بوټي راته راوړل. د پاکو جامو بوی مې چې په دماغ ولګېده. په زړه کې مې وویل اوس د زباله دانیو له جامو څخه نجات پیدا کړ. جامې مې واغوستلې او وروسته یې بېرته خپلې کوټې ته راوستلم. له مننې پرته مې د هغه لپاره نور څه ونه شوی کولی. له خپل خالق څخه ډېر شکرګزاره وم چې هغه یې په ډېر ګډوډ حالت کې زما لپاره د ژغورنې د یوې فرښتې په څېر راوسته. د نجات هغه فرښته چې ځوانمردۍ یې په عمل کې راته ثابته کړه. خپلې کوټې ته چې ورسېدم 2 دانې مڼې مې له خپلو هماغه صمیمي ملګرو سره تقسیم کړې، ومو خوړې او په ټوله ییزه توګه مو قمندان ته د دعا لاسونه لپه کړل. د روږديتوب او درملنې په وخت کې دا لومړی کس و چې د بدبختۍ او دردونو پاوچ کې له ما څخه دفاع کوله او ماته یې د مېړانې ویاړ راباښه. په زړه کې مې وویل کومه ورځ چې له روغتون بهر شوم او روغ شوم بیرته راځم او د قمندان لاسونه ښکلوم. دا د الله تعالی څومره لویه مهرباني ده چې په مرګوني او ساه اخیستونکي حالت کې زما د دفاع لپاره د نجات داسې فرښته رالیږي څو ما د هغو کسانو له ملګرو وژغوري چې یوازې له ناروغانو سره ناوړه چلند او زور زیاتی کول یې زده دي. شپه ډېره سړه وه او ساړه په یوه ډارونکې ځناور اوښتې وه. داسې احساس به مو کاوه چې د برچې په څېر زموږ پر بدن ننوځي. لوږه په خپل وروستي حد کې وه. سړې هوا زموږ بدن ډېر سوځاوه او موږ نور ناروغه روږدو د سړې هوا او لوږې له امله ساه اخیستونکې او له زړه تنګون ډکې شېبې په ډېر بد حالت کې تېرولې. نسوارو د هغه درملو په څېر زموږ د زړه تنګون شېبې له منځه وړلې او موږ یې له مرګ څخه وژغورلو
یا هم په ښکاره ډول که ووایم نسوار هغه درملو چې کولی شوای د هغه ستومان او مات شوي روږدو له زړه تنګونې او له تیارې څخه ډک ژوند څخه توره پرده پورته کړي او په یو روښانه شمع یې بدله کړي. نسوارو ډیری وخت د سګرټو تشه ښه ډکوله. یوه شپه مو نسوار خلاص و، په ټوله کوټه کې مو وکتل، پیدا مو نه کړل. وروسته لومړی بي بلاک ته ورسېدم چې د چکچکو غږ مې تر غوږو شو. دننه شولو، ګورو چې یو لوړ شاوخوا 18 کلن ځوان په میدان کې ناست دی او شاوخوا 100 کسان ورته لاسونه پړکوي. یو کس د غوړیو په بشکه باندې چې اوس مهال د اوبو لپاره ترې کار اخیستل کېږي دم بوره وهله، او یو بل کس هم پر میز باندې تبله وهله، او یو بل ځوان په لوړ غږ سندره ویله: اله بچه جانم، اله بچه جانم فدای بچه، اله بچه جانم او بچه تمام جانم بچه، بچه جانم جان بچه قربان، چشمهای بچه اله بچه جانم بچه. او څو نور هلکان په ټول توان سره ګډېدل. هغه ملګری چې له ما سره راغلی و ورته ومې ویل راځه یو څو شېبې همدلته پاتې شو، هر څه چې دي له غم څخه به مو لرې کړي او لږ به خوشحاله شو. غږونکو دومره ښه طبیعي دمبوره غږوله، تا به ویل چې سته کړه او لوی لاس تنبوره غږونکي دي چې په خپل جادویي ګوتو یې دمبوره غږوي. تمله غږونکي په پوره مهارت سره تمله وهله. د هغه سورلۍ یې په دومره ښه توګه برابره کړې وه لکه د تملې ښوونکی چې تر شوی وي. د دمبورې غږونکي مهارت هم د ستایلو و. د هلکانو هم داسې نڅا کوله لکه ټول عمر چې د نڅا تمرین کړی وي. د سندرو او ټپو خوند بیا بیخي بیل و. د کوټې په وروستۍ برخه کې یو ځوان ناست و. هلک به ورنږدې شو. هغه به د خپلو لاسونو په اشارې سره نوموړی وپوهاوه او وروسته به هلک بیرته میدان ته راغی. لاس او پښې به یې نڅول او د استاد زریاب د رومان په یاد یې چې ویل یې کلنگار و آینه افتادم که اگر اینه بزرگی در مقابل بچه می گذاشتی تصورش را در آینه از پا در می آورد. هلک ډیره ښه پیته خوله او سپینه څېره درلوده چې تر اوسه پورې پر مخ د ګیرې او بریتو خطونه هم نه ښکارېدل. سرې شونډې، تورې سترګې او سرې وروځې یې درلودې چې د هر لیدونکي پام یې ځان ته اړوه. په کوټه کې شاوخوا ناستو کسانو ته مې چې وکتل، هر یې و په هره سندره کې هلک 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 چغې وهلې. کله به چې هلک کومې ورته نږدې شو په لوړ غږ سره به یې وویل نښه دې وویشته، اره دې کړه، اور دې واچاوه، پټرول دې کړل، درد او بلا دې په نوي راغلو ناروغانو. او په زړه کې مې وویل دغه ټولې چغې غږونه چې پورته کېږي شاید د هم جنس بازۍ وي. سربیره پردې چې کانکریټي دیوالونه دي خو بیا هم په هوا کې غږونه انعکاس کاوه او له منځه تلل لکه چې وایي مالدار بچه، مال بچه، خیلی بی جنجال بچه، گلدوز است و قالین باب صاحب کمال بچه، مالدار بچه صاحب کمال بچه. ملګری ته مې وویل زه چې زو دلته خو د نجونو سرک هم نشته او د نجلۍ لپاره کومه سندره هم نه ویل کېږي. که څه هم د پینک ډاکټرانو د بچه بازۍ له محفلونو څخه ډېره کرکه درلوده، خو روږدو هم په پینکس کې له پرڅخ څخه ګټه پورته کوله او داسې کار به یې کاوه چې حد پرې تمام و. د ښه کېدو او رغېدو په حالت کې وم چې یوه ورځ د احمدزي په نوم یو هلک راته راغی او ویې ویل زه غواړم چې تا د پینکس په حمام کې د رضاکار په توګه ونیسم، څو د روږدو نومونه د حمام په کتاب کې ورسوې. په ډېره مینه مې دا کار ومانه او ورته ومې ویل چې ترسره کوم یې. څو ورځې مې دا کار ترسره کړ. احمدزی رخصت شو او زه د احمدزي په ځای د حمام مسؤل شوم. فینکس د یو ستر ښار په څېر دوه لویې څوکۍ درلودې چې د روږدو لپاره د خوړنځای او حمام څوکۍ وې. که کوم وخت وغواړې چې دې موقف ته ورسېږې نو دا په دې معنا ده چې ته د زرګونو کسانو له منځه ډېر ځانګړی کس یې او ما کولی شول چې دې موقف ته ورسېږم. د حمام مسؤلیت وروسته زما په وجود کې یو تحول رامنځته کړ. هره ورځ سهار باید حمام ته تللی وای او د حمام له رضاکارانو سره مې باید جلسه نیولې وای. د نوي پروګرام او برنامې طرحه مې ورکوله چې څه کارونه باید ترسره شي څو زموږ خدمتونه ښه شي او د حمام د خدمتونو په برخه کې به هره ورځ له 100 او تر 100 کسانو پورې زیاتېدل. وروسته له دې چې زه د پینکس د حمام مسؤل شوم هره ورځ په اوسط ډول
200 کسانو حمام کاوه. ورځې ډېرې ښې پرمختللې. کله به چې د راټولونې پروسه کې تازه روږدي راوړل، هغوی بیا د خولې له لارې او یا هم د کومې بلې لارې په ګټه اخیستنې له ځان سره د فینکس سیسټم ته نشه یي مواد را دننه کول، چې وروسته به زما د فعالیتونو په پای کې نیول کېدل او رئیس ته به ورسپارل کېدل. په ټول فینکس کې اوازه خپره شوې وه چې نستوه پرته له دې چې مواد لرې واچوي، مواد نیسي او تسلیموي یې. چې دغه بهیر کرار زه د روږدو ډاکټرانو او د روغتون د کارکوونکو په منځ کې مطرح کړم. وروسته مخکې له دې چې نوي راوستل شوي کسان خپلو کوټو ته لاړ شي، زه به له دوی سره د 10 دقیقو لپاره کېناستم او انګېزه ورکوونکې خبرې به مې ورته کولې، څو دوی مطمئن شي او له دې ناوړه ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري. زما دغه کار د فینکس معالجوي مرستیال ښاغلي کوشان ته ډېر ارزښتناک تمامېده. زه د روغتون په لومړي پوړ کې کرار د روغتون لوړ رتبه لرونکو ته مطرح او مشهور کېدم. زما 40 ورځې تېرې شوې. یوازینی کس چې زما پوښتنې ته روغتون ته راتله او ماته یې انګېزه او روحیه راکوله، هغه زما د هاشم ماما زوی بهمن و. کومه ورځ چې رخصتېدلم، بهمن راغی او ویې ویل که یوه هیله او غوښتنه درڅخه وکړو چې یوه بله 45 ورځنۍ دوره هم دلته پاتې شي، منې یې؟ ورته ومې ویل هو، په ډېره مینه. دویمه دوره هم پاتې شوم. بالاخره 4 ورځې د پای ته رسېدو په حال کې وې چې یوه ورځ د روغتون ټول لوړ رتبه مسؤلین ډېر فعاله شوي وو. دوی راته وویل ښاغلی وزیر صاحب راځي چې د یو روغتون پرانیسته وکړي. ما خپل ځان د روغتون رئیس څنګ ته ورساوه او ورته ومې ویل رئیس صاحب، په همدې ورځ روږدي هم رخصت کیږي، لکه چې د پرانیستې په ورځ وزیر صاحب هم راځي. اجازه راکوئ چې د روږدو په استازولۍ یو څو خبرې وکړم. سربیره پر دې زړه نازړه و چې د دریځ پر سر کومه غلطه خبره ونه کړم. بالاخره یې ومنله. د پرانیستې ورځ را ورسېده او دې خبرو زما برخلیک بدل کړ. په داسې حال کې چې حتی نه پوهېدم د عامې روغتیا وزیر څوک دی. د روغتون رئیس زه له یو ډېر درانه خوږ ژبې او جرار کس سره معرفي کړم. ورته یې وویل ښاغلی سعدالدین جامي د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس دی. هغه له ما سره ډېر ښه چلند وکړ. وروسته له یوه ځوان سره چې رحیم الله سیغاني نومېده او د روغتیا وزیر په دفتر کې کار کاوه معرفي شوم. په پیل کې مې له هغه پوښتنه وکړه چې د روغتیا وزیر څوک دی، آیا د هغه کوم انځور در سره شته؟ هغه په خپل موبایل کې د ښاغلي ډاکټر وحید مجروح انځور راښکاره کړ. لومړی ځل و چې د هغه څېره مې ولیده. ومې ویل ډېر ځوان دی. ویې ویل هو، هم ځوان دی او هم ځوانې طرحې لري. ښاغلي سیغاني راته وویل هڅه وکړه چې له خیره روغ پاتې شي. څو د عامې روغتیا وزیر صاحب ته ووایو چې له روغتون څخه وروسته په روغتیا وزارت کې د کار زمینه درته برابره کړي. په همدې موضوع باندې مو بحث کاوه چې ښاغلی ډاکټر وحید مجروح محفل ته راورسېده. د پروګرام ویان یو تن اجتماعي کارکوونکی او ډېره سخته ورته تمامېده چې یو روږدی راشي او د دریځ پر سر ویندویي وکړي. هغه لومړی د روغتون رئیس ته بلنه ورکړه. رئیس خپلې خبرې وکړې او وروسته یې زه دریځ ته ور وبللم. کله چې دریځ ته پورته شوم، د مار په څېر یې څو ځلې راته وویل لنډې خبرې وکړه. بالاخره ما هم ډېره لنډه وینا وکړه او ډېر ژر له دریځ څخه ښکته شوم. ډېر یوه عجیبه حس راته پیدا شو چې په همدې حالت کې د روغتون یو ډاکټر غږ راته وکړ. نستوه، کله مې چې وکتل وزیر، زه خپل حضور ته وغوښتم. ټولو روږدو او ډاکټرانو راته کتل. وزیر څو لنډې خبرې راته وکړې. ویې ویل اوس روغ شوی یې، ته کولی شې چې د وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې سفیر واوسې. کور ته لاړ شه چې پلار دې درته انتظار دی. په دغه وخت کې چې لا مې لاس د وزیر په لاس کې و، سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. غوښتل مې چې وژاړم. 2 کاله مې پرته له ستوغو او بدو خبرو نور هېڅ هم نه و اورېدلي. خو نن ورځ د افغانستان یو له لوړپوړو وزیرانو څخه ماته ارزښت راکول کېده. زما لپاره یوه ډېره لویه لاسته راوړنه بلل کېده. د وزیر له خبرو وروسته خپلې کوټې ته لاړم. خپله بړستن مې پر سر راکاش کړه او د خپل حالت په اړه مې فکر وکړ. محفل پای ته رسېدلی و او وزیر صاحب زما په اړه هم خبرې کړې وې. له محفل وروسته ټول لیدلوری زما پر وړاندې بدلون کړی و چې اوس وزیر یو روږدي ته چې تېرویستونکي هم له هغه سره سم چلند نه کوي دومره ارزښت ورکړ. د هغه په اړه یې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. زه له هغه محفل وروسته څو ورځې په روغتون کې پاتې شوم. څو زما د رخصتېدو ورځ را ورسېده. د پشه یي قوم ځوانانو زما په غاړه کې یو ګل واچاوه. 2 تنو ارواح پوهانو ښاغلي مسعود باوري،
او ښاغلي بګراموال هماغه ورځ له ما سره ګډ انځورونه واخیستل او له 110 ورځو وروسته د فینکس له دروازې څخه بهر شوم. له بهر کېدو سره سم ګورم چې له روغتون څخه د باندې هاشم ماما او انۍ مې راغلي وو. دا وخت مې د ماما خوشحالي او د انۍ ځلېدونکې سترګې ولیدې چې هیڅ وخت به مې د دوی خوشحالي له یاده ونه وځي. کله چې له دروازې څخه ووتلم بیا مې شاته هم ونه کتل. هر څه بدل شوي وو. هیله من وم او د ژوندي پاتې کېدو احساس مې درلود. که څه هم 2 کاله وخت مې په ډېرو ستونزو او کړاوونو کې تیر کړ، خو اوس مې پرېکړه کړې وه او د خپلو ماشومانو لپاره مې د پلارتوب او ژوند تصمیم نیولی و. ډېر وخت یې ونیوه څو خپل ځان ته قناعت ورکړم او د ټولو کړاوونو سره سره د خپلې ټولنې لپاره چې په ډېره ماتېدونکي حالت کې واقع ده ګټور واقع شم او لور مې هم پر ما وویاړي. زه خپل کور ته راوستم. خوږ او مهربانه پلار مې چې زه ډېر منندوی او احسانمند یم. زما د ماشومانو درس ویلو لپاره په کارتچار کې یو اپارتمان نیولی و. لومړی ځل و چې خپل نوي کور ته راتلم. نیرو مشر زوی مې له اپارتمان څخه راښکته شوی و او زما راتګ ته یې د انتظار شېبې شمېرلې، ځکه مور یې ورته ویلي و پلار دې راځي، روغ شوی دی. ډېر اوږد وخت او لرې والی هغه له ما څخه بیخي بېګانه کړی و. ډېره موده وشوه چې د خپلو ماشومانو مخونه مې نه وو ښکل کړي او د هغوی له ښکلې مینې، عطرو او عاطفې چې د ژوند کولو لپاره یې هیله راکوله محروم وم. لومړی هاشم ماما نیرو په خپل غېږ کې واخیسته، ښکل یې کړ چې وروسته یې زما خواته خپل ورک او ناروغ پلار ته په معصومه څېره راپام شو. کله مې چې ولیده خپل ځان ته کم راغلم او د وجدان له عذاب سره مخ وم. زړه مې کېده چې وژاړم. ستونی مې ډک و. په غېږ کې مې واخیست. کلک کلک مې ښکل کړ او د بدن عطرناکه بوی مې حس کړ، لکه څرنګه چې د کوویډ-19 ناروغ ډېر اکسیجن اخیستلو ته اړتیا لري. زما سره هم همداسې احساس مل و. کله چې کور ته دننه شوم مور مې، میرمن مې او خور مې زما په لیدو ډېر احساساتي شول. کور ته بیرته زما راتګ پر خپلو ماشومانو باندې زما بغض له منځه یووړ. هر یو مې په غېږ کې ونیوه او د یوازیتوب د ترخو ورځو په خاطر مو په ګډه سره وژړل. زده کړو مې له ژوند نه کډه کړې وه او په کافي اندازه د مور د لاس له پخلي او د مېرمنې له مینهناکې غېږې څخه لرې پاتې شوی وم. د وخت او حالاتو غوښتنه وه چې هر څه باید له سره پیل کړم. پوهېږم چې د هغو شیبو جبران چې نه وم اصلاً ممکن نه دی، خو هوډمن وم چې د کورنۍ د خوښۍ لپاره مې له ډېرې کوچنۍ هڅې هم دریغ نه شو کولی. درد مې ګاللی و، مات شوی وم. ډېر دردونه مې په چوپو خولو تر پلونو لاندې د روغتونونو د 2 نفره چپرکټونو پر سر تیر کړي وو. کله مې چې فکر کاوه او سترګې به مې پټې کړې نو په یاد مې راغلل چې زه زر ځلې مړ شوی یم او بیرته خپل ژوند ته راګرځېدلی یم. خپل ځان او هغه شیبو ته چې ما بې ځایه تېرې کړې وې ډېر خوابدی کېدم. ډېره سخته او د ننګ خبره ده چې یو څوک د شهرت له هغه اوج څخه دومره ژر پر ځمکه پرېوځي چې حتی شخصیت ته یې زیان ورسیږي. دا هر څوک نشي زغملی، خو زه له هغو سختیو تیر شوی وم او پر ځان مې ویاړ کاوه چې تر دې ځایه پورې مې ځان راورسوه او بالاخره مې لاس د ژوند روښانه گهیز ونیوه. بهمن زما د ماما زوی دی. نوموړی له ما سره په ژوند کې ډېره مرسته او همکاري کړې ده. لومړی ما ته یو ډول ښه موبایل واخیسته څو وکولی شم ټولنیزو رسنیو ته سر ورښکاره کړم. له یوې مودې وروسته مې د عامې روغتیا وزیر ته یو پیغام یعنې مسیج ولیږه. فکر مې کاوه چې امکان لري ځواب رانه کړي، خو بالاخره یې ځواب راکړ او څو ورځې وروسته یې کاري دفتر ته ورغلم. زما یې ډېر قدر او عزت وکړ. ورته ومې ویل له بېکارۍ څخه ډېر سخت ځورېږم. 2 کاله بېکارۍ زه ډېر مات کړی یم، خو که کوم مصروفیت راته پیدا شي کولی شم بیرته متحرک شم. یوازینی څیز چې د روږدېتوب له پرېښودو وروسته د یوه روږدي لپاره بارزښته دی هغه د یوې بوختیا او کار پیدا کول دي او له بېکارۍ څخه خلاصون دی. ښاغلي وزیر صاحب، زه د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو دفتر کې د کارکوونکي په توګه په دنده وګمارلم. وروسته له هغه مې خپل کار پیل کړ. ښاغلي سعدالدین جامي زما رئیس او ښاغلی توحید شکوهمند په دفتر کې له ما څخه ډېر ښه هرکلی وکړ. ما هېڅکله هم ونه شو کولی چې د روغتیا له وزیر ښاغلي ډاکټر وحید مجروح څخه د دې کار په پار مننه وکړم. ښه خبره دا ده چې دلته د نوموړي له ټولو مرستو مننه او قدرداني وکړم، ځکه د هغه نظر، ملاتړ او هڅونې زما ژوند بدل کړ او د دې سبب شو څو نوی ژوند پیل کړم. همدا ژوند دی چې د سترګو په رپ کې له ستونزو او خوښیو سره تېرېږي
په هر حالت کې چې وو موږ باید د مثبت او ښه ژوند په لټه کې واوسو. کلونه زحمت باسو سو یو شی له موږ څخه جوړ شي، خو وروسته یوه توتیا او یا کومه خبره باندې ټول پیرو بدلوو چې جبران شاید په ژوند کې ډیر سخت وي. آیا څوک به وروسته له اعتیاد یعنې رږدیتوب څخه خپل کور ته بیرته وګرځي که نه؟ دا ډیره د انسان په چانس او استقامت پورې اړه لري. ما خپله ولیدل چې زموږ د سترګو پر وړاندې ډیری خلک د رږدیتوب له ډیر ژور درد څخه د کثافاتو او ترپلونو لاندې مرداریو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ستاسو درنو لوستونکو لپاره زما خبره او پیغام دا دی چې د خپل ځان او کورنیو په وړاندې مو ډیر مسؤلیت منونکی چلند وکړئ، ځکه چې کوچنۍ تېروتنه تاسو د ژوند تیارو او بدبختیو ته بیایي او عادي ژوند ته د بیرته راګرځېدو لپاره بیا شاید ډیر کم چانس ولرئ. خپل راتلونکی جوړ کړئ او پر خپل ژوند باندې مسلط واوسئ. ستاسې قصدي بې پروایي او سرغړونې کولی شي چې هر څه درڅخه واخلي او بالاخره د دنیا او آخرت له ذلت سره مخامخ شئ. دا ناول پای. نستوه د ملګرو له نظره. نستوه نادري. ډیر خلک له دې نوم سره د نورین ټلویزیون له لارې اشنا شوي دي. زه هم ورسره له همدې ادرسه اشنا شوی یم. زه د دې زمانې په مقطعي شخصیت نه تم کېږم، ځکه چې ټول ورسره اشنا یاست. زه چې له نستوه سره کومه عاطفي اړیکه لرم هغه له رږدي کېدو او رغېدو وروسته اړیکه ده. یو زوی نستوه، یو پلار نستوه او بالاخره یو قهرمان نستوه. ممکن دلیل به یې دا وي چې زه هم د یوې لور او پلار زوی یم، همداراز میرمن لرم. په همدې خاطر پوهیږم چې و پلار او خاوند ته د راجح مسؤلیتونه څومره سنګین او درانه دي. ما چې کله د نستوه نادري پولیس سوخته آخر دنیا کتاب په کومه شپه ولوست، له پیله ورسره وم. د رږدي کېدو داستان یې دومره تریخ او له کړاوونو ډک و چې له ده سره مې یو ځای ژړل. پولیس سوخته ته نږدې په موټر کې د لوږې او بېوسۍ له لاسه د تړمو اوښکو تاوې زما روح ته ټکان ورکړ. په روغتون کې تر خیرنې کمپلې لاندې سلګۍ اورېدلې. ما د نیایش، نیرو او ورېندارې په حق کې د وجدان په پنجره کې د ملامتیاو د منلو کریغې اورېدلې. د بیا رغېدو د پولادیو ارادو ماتو او بیا ارادو قوت مې حس کاوه. خلاصه هر درد یې دردولی یم او بالاخره د رغېدو بریا ته مې د خوشحالۍ اوښکې تویې کړې او د نستوه کلک هوډ ته له زړه سلامي شوم. آفرین مې ورباندې وویل. زه د نیایش، نیرو، ورېندارې او کورنۍ لپاره بیا ژوند ته راستون شوی نستوه پیژنم. هو، یو قهرمان او ګل نستوه نادري. کتاب مې نیمه شپه خلاص کړ. د حیرانتیا، خفګان، خوښۍ، نه پوهېږم څه ډول احساس مې کاوه، خو په پای کې یوه خبره روښانه شوه چې آفرین نستوه. ارمان مې کاوه چې ای کاش همدا اوس دلته راسره وای، چې ښه کلکه غېږ مې درکړې وای، په اوږو مې ټپولی وای او ښه ډېر مې ورته ژړلی وای. ښه ډېر شاید د بریا لپاره یې او یا شاید د هغه وخت د جبران لپاره چې هیڅوک ورسره نه و چې اوښکې یې ورپاکې کړې وای. عمر ستانکزي، د نستوه صاحب همکار او اوس د پولیس سوخته آخر دنیا، ژباړن ته مې مسیج وکړ چې غواړم نستوه صاحب له نږدې ووینم. ویې ویل په دواړو سترګو سبا راشئ. سبا ورغلم. تلوسه مې وه چې ژر ورسېږم، په غېږ کې ونیسم او ورته ووایم مننه نستوه صاحب، ډېره مننه. په زړه کې مې ورته د درناوي موجونه په څپو وو. ورسېدم، خو له بده مرغه په لیدو یې بریالی نه شوم، ځکه نوموړی په شمشاد ټلویزیون کې میلمه و. ځینې کتابونه مې له ځان سره وړي وو. ستانکزي صاحب ته مې وسپارل. سلام، مینه او درنښت مې ورته امانت پرېښودل. بیا خبر شوم چې زموږ ځوان او تکړه ژباړن محمد عمر ستانکزي کتاب ژباړي. خوښ وم. بیا قسمت وګوره چې دلته د نستوه صاحب لپاره د زړه د خبرو د لیکلو فرصت راته مساعد کړی شو. د نستوه نادري په اړه ډېر څه لیکل کېدای شي، واقعا ناممکن یې ممکن کړي او شخصا زه ورته ډېر احترام لرم. هیله د ځوانان د نستوه صاحب هوډ د خپل ژوند الګو وګرځوي او د ژوند سختیو ته زړه ونه غورځوي. سمه ده، ژوند به سخت وي، خو که د نستوه صاحب غوندې هوډ ولرو بریا به زموږ وي. په پای کې له محمد عمر ستانکزي څخه مننه کوم چې یاد اثر یې په دومره کم وخت کې پښتو ته وژباړه. کور آباد، مننې، مبارک او لا بریاوې. منتشر شاهي. د کتاب هر اړخیز پای. ډېره مننه چې د کتاب تر پایه مو ملتیا را سره وکړه.